بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ او هیله ده چې د تیر درسونه مو هم راسره تعقیب کړي وي. دا چې موږ د لیکوالۍ د تخنیکي اړخونو په سلسله کې په دې تیرو څو درسونو کې هغه اړخونو باندې بحث وکړو چې هغه د لیکوالۍ دپاره اساسي او بنیادي دي او د لیکوالۍ هغه تخنیک جوړوي. نو په همدې لړ کې موږ نن د پښتو په یاګانو باندې خبرې کوو. یاګانې د پښتو هغه توري او هغه ګرافیمونه دي چې موږ سوچه د پښتو لپاره مختص کړي دي، په دې معنا چې په نورو هغه نورو پخوانو ګرافیمونو باندې یا په هغه ګرافیم باندې موږ اشکال ور اضافه کړي دي، په هغه ماهیت کې تغییر نه دی راوستی. دا سلسله د تیرو شاوخوا 15 لسیزو نه را په دې خوا را روانه ده. وړاندې کوم متنونه زموږ چې دي د پښتو په هغې کې دغه یاګانې ډېرې په پام کې نه دي نیول شوي. دا چې ژبپوهانو په یو تخنیکي حساب باندې په دې کار کړی دی، نو دغه یاګانې زموږ لپاره اساسي او بنیادي دي او بنسټیزې دي او موږ پکې د ناسمیو نه ژغورل کیږو. دغه یاګانې د پښتو چې په شکلونو کې بېلابېلې دي، یا پې ټکي ور اضافه شوي دي، یا پې مثلا لکۍ ور اضافه شوې ده، یا پې حمزه زیات شوی دی، یا پکې بې ټکو پرېښودل شوې ده. دا د ژبې ګرافیم او د ژبې مورفیم دواړو ته په پام سره دا کار شوی دی. لہذا اوس موږ دپاره اړین او ضروري ده چې په دغه یاګانو باندې پوه شو. کله چې د دې په سم استعمال باندې پوه شو، نو موږ له تېروتنو ژغورل کیږو. د لیکوال او خصوصا د راډیو او د تلویزیون د ویان دپاره خو ډېره ضروري ده. کله چې لیکوال لیکنه کوي او بیا یا یوه لیکنه لولي، که چېرته د یاګانو اصول پکې په پام کې نه نیول شوي، لیکنه سمه نشي لوستی. او همدارنګه یو متن چې د تلویزیون د ویان په مخ کې ایښی، که چېرته لیکنښې پکې مراعات شوي، کله چې پاراګرافونه پکې سم مراعات شوي، جملې پکې سمې کارېدلي په پام کې نیول شوي، نورې هغه اړینې لیکنښې پکې په پام کې نیول شوي او همدارنګه پښتو یاګانې پکې په سم ډول مراعات شوي وي، نو بیا په هغه متن باندې پوهاوی موږ لپاره اسانه دی، او که نه نو بیا سخت دی. زموږ د نننو نن چې کوم بحث پر باندې لرو د یاګانو په سلسله کې، اولنۍ یا چې دا زموږ څرګنده یا ده. څرګنده یا کومه یا ده؟ دلته تاسو په شکل کې هم ګورئ. څرګنده یا هغه یا ده چې دوه خوا په خوا ټکي ولري. کله چې موږ دغه یا لیکو او خوا په خوا ټکي ورکوو، دا څرګنده یا معروفه یا هم ورته وایي. په دې معنی چې دغه یا یو ډول فشار لري، غونډه لوستل کیږي، او خصوصا په هغه نومونو کې چې هغه نرینه نومونه وي، دغه یا لوستل کیږي، دغه یا راځي. معمولا هغه نومونه چې هغه په نرمه یا باندې پای ته رسېدلي وي. نرمه یا بیا وروسته موږ ورباندې خبرې کوو، هغه یا ده چې بې ټکي ونه لري. هغه نومونه چې په دې هغه یا باندې پای ته رسېدلي وي، په دې باندې جمع جوړیږي. همدارنګه په ځینې نومونو کې دا په منځ کې هم راځي او په آخره کې هم راځي دغه یا. بیلګې یې موږ ډېرې لرو. مثلا د نارینه نومونو، هغه نارینه نومونه چې هغه په نرمه یا پای ته رسېدلي وي، مثلا سړی،
منګې پسرلی اوړی او ګڼ نور نومونه چې هغه په دې یا باندې پای ته رسېدلي وي یا بوټی دا په نرمه یا پای ته رسېدلي وي. اوس د دې جمع چې ده په دې یا باندې کیږي. مثلا سړی سړي منګی منګي پسرلی پسرلی اوړی اوړي بوټی بوټي. موږ په ژبه کې وړاندې نه دا غږونه لرل، اما دا شکل هم ورته په دې بڼه باندې نه لرلو، ګرافیم هم ورته نه لرلو. لہذا موږ د سړی او سړي توپیر لا وړاندې کولی شو، ځکه دا په ژبه کې مطلق او مغایره حالت هم دی، جمع او مفرد حالت هم دی. نو موږ وایو چې پخوا نه موږ دا ګرافیمون دغه لرل، غږونه هم لرل، اما ګرافیم هم ورته نه لرلو. که چیرې هېڅ دا یا ونه کارو دغه یا، نو بیا موږ څنګه د دغه نرمې یې د مطلق حالت، د دې مغایره حالت او همدارنګه د دې جمع حالت توپیر کولی شو؟ دا زموږ لپاره ستونزمنه ده. نو لہذا موږ ته ضروري ده چې دا وکارو. ډېر خلک دا دغه کوي چې په پښتو کې د یاګانو مسله ډېره بغرنجه ده او د ستونزې پیدا کړي دي او دا داسې ده او دا هغسې ده. زه وایم چې ستونزې نه دي پیدا کړي، بلکې ستونزې حل کړي دي، هواري کړي دي. یوازې او یوازې په دغه تخنیک ځان پویول پکار دي. نو موږ وایو چې دا باید په پام کې ونیول شي. دا دغه حالت دی، د مفرد حالت، د جمع حالت دی. همدارنګه موږ وایو چې سړی دا په مطلق حالت کې موږ راوستی شو. مطلق هغه حالت دی چې تغییر نه مانی یا تغییر شوی حالت نه وي. کله چې تغییر شوی حالت موږ وایو نو هغه هم یو پروسیجر ته ضرورت لري. هغه پروسیجر کوم پروسیجر دی؟ هغه هم دغه د یا د بدلون پروسیجر دی. مثلا سړی راغی، سړی راغی، سړی راغی دغه د مرستیال فعل هم په راتګ کې حل شوی دی. یا موږ وایو چې سړی راغلی دی. سړی راغی او سړی راغلی دی، دې کې فرق دی. راغلی دی یعنې فعل انجام شوی، خو راغی یعنې دستي راورسېده. د فعل هغه اثرات چې په ماضي کې شروع شوي دي مضارع ته راورسېدل یا حال ته راورسېدل، حال ته راورسېدل، خو لا بشپړ شوي نه دي، مګر د دې په حالت کې چې مرستیال فعل دی حالت بشپړ شوی دی. نو دا یو مطلق حالت دی چې سړی راغی. اوس موږ وایو چې مغایره حالت د همدې سړي سړی راغی، سړي وویل، فرق لري که نه؟ دغه مغایره حالت دی. مغایره حالت د جمع حالت هم دی، لکه دلته جمع، خو دلته مغایره حالت هم دی. دلته که یو ګړی یا مفرد حالت دی، همدارنګه د دغه سړی سړي مفرد حالت دی، سړي جمع ده،
په دې ځای کې مفرد حالت دی خو مغایره حالت دی. سړی چې مفرد دی دا جمع ده وبخښئ چې دغه دا چې دی مفرد دی. مفرد یې بیرته مطلق حالت هم دی یعنی اوښتونکی نه دی. کله چې اوړي په کوم رقم افعالو کې مثلا هغه فعل چې د مثلا په دغه کې دی حال کې دی نو سړي وویل په حال کې دی سړی وایي مغایره حالت دی خو وینا جریان لري. نو موږ وایو چې په مطلقه ماضي کې هم د اوښتې شکل باندې راځي. سړي وویل دا د وویل دغه خو نږدې ماضي ده. سړي ویلی دي نو سړي وویل سړي ویلی دي. نو په دې دواړو حالتونو کې چې یو نږدې ماضي ده او لرې ماضي ده په دواړو کې په مغایره شکل باندې راځي. په حال کې لکه سړی وایي مطلق حالت راځي سړی وایي او همدارنګه په هغه افعالو کې چې فعل سر ته رسېدلی وي او په نږدې دغه کې نږدې ماضي کې چې حال ته نږدې یعنې سړی راغلی دی دا نږدې ماضي ده. سړی راغلی و بیا لرې ماضي ده. نو د دې په خاطر باندې چې موږ په دې دغه باندې پوه شو میخانیکیت باندې پوه شو نو راځو دې ته چې د یا دغه شکل چې دوه سر په سر ټکي دي دې ته څرګنده یا وایو چې فشار ورباندې راځي. نور هم ډېر دغه لري. مثلا د نارینه صفتونو جمع یعنې دا خو یوازې په اسمونو کې وه په صفتونو کې هم راځي. بیا هم لکه څنګه چې په اسمونو کې یو اسم په نرمه یا پای ته رسېدلی وي په دغه کې په صفتونو کې هم هغه صفتونه چې په نرمه یا پای ته رسېدلي وي په دې یا باندې جمع کیږي. مثلا کوم صفتونه پیاوړی موږ وایو چې پیاوړی فلانې سړی پیاوړی دی یا پیاوړی سړی. ښه اوس پیاوړي سړي پیاوړي دغه واخیسته پیاوړي سړي وویل پیاوړي سړي وایي. ګوره دې کې فرق دی. عامې د جمع په حالت کې دغه واخیسته تغییر ومونده په دغه باندې دوه ټکي واخیستل او همې په مغایره حالت کې هم پیاوړی سړی پیاوړي سړي وویل پیاوړی سړی پیاوړي سړي پیاوړي سړي وویل پیاوړي سړي وایي پیاوړي جمع شوه سړي وایي پیاوړی سړی وایي داسې هم ویلی شو پیاوړی سړی وایي. یعنې په دواړو حالتونو کې یعنې نرمه یا دغه سره د څرګندې یا سره ډېره غاړه غاړۍ ده. یعنې هغه اسمونه چې په دغه یا پای ته رسېدلي وي په هغه یا باندې دغه کېږي جمع کېږي. او مطلق او مغایره حالت هم همداسې دی چې مطلق حالت په نرمه یا دی او مغایره حالت په څرګند یا دی. همدارنګه د مفرد نارینه اضافت حالت یا ملکیت دا هم موږ ته راښیي. مثلا د سړي کتاب د سړي کتاب د سړي کتاب دغه حالت دی مغایره حالت دی. د سړي کتاب د سړی کتاب خو موږ نشو ویلی
نو دا یې هم د اضافت حالت دی چې دال د اضافت د توري په توګه باندې راغلی دی او بیا یې د کتاب انتصاب سړي ته کړی دی. همدارنګه نور مثلا خو یوازې یو خبرې ته باید سړی اشاره وکړي چې یوازې نرمه یا نه ده چې دغه توري ورباندې پای ته رسېدلي وي یا اسمونه یا فعلونه او یا صفتونه او هغه په مفرده یا باندې په څرګنده یا باندې دغه کېږي پای ته رسېږي، بلکې نور دغه هم شته دی. مثلا موږ وایو چې پیاوړي هډونه، پیاوړي د هډ جمع چې د هډوکی دی، یا غښتلي غاښونه، غښتلی بیا هم همغه غښتلي شو. نور هم کیدای شي ځینې دغه داسې وي چې که صورتحال کې مطلق موږ ته حکم نشو کولی چې ټول دغه په دې دغه باندې سرته رسېدلي اسمونه هغه به دغه وي. مثلا په داسې اسمونو کې دا هم راځي چې هغه په نرمه یا باندې پای ته نه دي رسېدلي. مثلا قیچي، قیچي چې موږ یې استعمالو، یا بیتي چې تقریبا دواړه په یو معنا باندې کارېږي. بیتی خو نشو ویلی یا قیچی خو نشو ویلی که نه، دا یو اسم دی چې په څرګنده یا باندې پای ته رسېدلی دی خو په نرمه یا باندې نرمې یا سره تړاو نه لري. دا یو مثال، ډېر نور همداسې مثالونه موږ لرو. ښه، همدارنګه د جمع نارینه فعل باندې هم موږ مخکې بحث وکړو چې مثلا سړي راغلي دي، عایدات ترلاسه شوي دي یا عایدات ترلاسه کړي دي، بوټي شنه شوي دي، بوټي هم جمع ده چې مفردي بوټی دی، وړاندې مثال ورکړ شو. همدارنګه په مرستیالو ښځینه فعلونو کې نجونې تللي دي، هم د تلل فعل او هم مرستیال فعل دواړه میوې رسېدلي دي، یعنی دغه مرستیال ښځینه فعلونه دي. د کلمې په منځ کې لکه تریخ، نرینه، نرینه، تریخ، سیم، توپیر، ونیز، لیک، توپیر، لیک، وینه. دې کې باید که چېرته پرته یا راشي بیا بېله معنا ورکوي. مثلا لکه په موږ وایو مینه، مینه اسان کار نه دی، ځان ته یو ژوندون غواړي، لوبې دي د اور سره ټینګ عزم او تړون غواړي. خو مینه که په اوږده یا باندې شي چې په اوږده یا باندې موږ په خپل ځای کې بحث کوو. نو لہذا د څرګندې یا نور هم ډېرې زیاتې نمونې لرو. موږ باید یوازې په یوه یا کې دومره پاتې نه شو، بلې ته لاړ شو، د بلې تشریح ته لاړ شو. نو په پام کې باید ونیول شي. بله یا چې ده زمونږه هغه مفرد هغه اوږده یا ده. اوږده یا کمه یا ده؟ اوږده یا هغه یا ده چې یې ده چې دوه سر په سر ټکي لري. دا باید وران کړو چې اوږده یا سر په سر ټکي. دغه یا معمولا په هغو ښځینه نومونو کې راځي چې په زور یا په هی باندې پای ته رسېدلي وي، او مغایره او د جمع حالت په دې شکل باندې وي. مثلا څانګه،
څانګه یو ښځینه نوم دی یا وړانګه تانده دا مفرد حالت دی جمع په څه شي باندې ده څانګې څانګې مسکی دي څانګې ماتې دي د زړونو څانګې بڼ کې لمبه دي بڼ کې نشته د ګلونو څانګې ما د اسمان د شین پیزوان سوري ته خوږ ژوند راوړ خو د بوډۍ په ټال کې څه وي د لالونو څانګې په هر صورت دا څانګې او څانګې څانګه او څانګې څانګه مطلق حالت دی او مفرد حالت دی مفرد مطلق هم دی ځکه تغییر نه دی څانګې جمع هم ده او مغایره حالت هم دی مغایره حالت موږ وایو چې څانګه راغله څانګه راغله څانګې وویل فعل چې انجام شوی په دغه کې په حال کې بیا بیرته دغه کېږي مغایره کېږي څانګې وبخښئ څانګې وویل څانګه وایي څانګه وایي نو په مطلق حالت کې کوم وخت کې راځي کله چې په مخاطب وي د متکلم په حالت کې وي یا په مغایره حالت کې وي دلته به مغایره حالت دغه کو په غایب کې وي غایب کې څانګه مونږ وایو چې څانګه وایي څانګه یو دریم کس دی په غایب حالت کې هم په مطلق کې هم په مفرد حالت کې د راځي مثلا مونږ وایو څانګه چې دریم کس دی وایي څانګې مغایره حالت په هغه وخت کې چې فعل انجام شوی ویلی دي یا څانګې وویل نږدې ماضي یا حال ته نږدې او لرې ماضي دواړو کې په مغایره حالت کې راځي او په نږدې په حال کې په مطلق حالت کې راځي دا هغه څه دي چې یو څه یې زموږ په ژبه کې دغه تعمیم د ژبې لږ ستونزمن کړی دی کله چې د ژبې ار ویونکی نه وي یا په خپل هغه نیټیف سپیکر نه وي نو ستونزمنه ده ورته چې په دې شیانو باندې پوه شي ډېر کله داسې خلک دي چې په ژبه کې مثلا په پښتو ژبه کې دکتوراوې اخیستي دي د نورو ژبو ویونکو یا ماستریان یې پکې اخیستي دي لسانس خو پرېږده خو بیا هم د دغه حالتونو توپیر نشي کولی د هغې وجه دا ده چې دوی هغه د ژبې ار ویونکي نه دي نو په کلي قاعده کې موږ داسې ویلی شو چې زیاتره هغه نومونه چې په دغه باندې پای ته رسېدلي وي په هی باندې یا زور باندې نو په مغایره دغه کې جمع او مغایره حالت یې په اوږده یې باندې راځي دغه د بحث خلاصه ده زموږه دا مثالونه هلته وړاندې شول لکه ښځې په مغایره حالت کې یا په جمع کې وړانګې تورې کوټې پاڼې ټوټې خښتې تختې د مفرد ښځینه اضافت حالت کې مثلا د ښځې کور د کوټې کړکۍ د تختې رنګ او داسې نور له غونډې راغی ګوره دا غونډه غونډې راغی فعل تاسو وګورئ له منشأي حالت دی غونډه په اوښتې حالت کې راغلی ده یا اخیستې ده او راغی فعل دی مثلا
دلته موږ یوازې دلته د غونډې سره کار لرو، د راغې سره او د ل سره موږ کار نه لرو. ل منشأي حالت دی او راغې فعل دی. خو غونډې په ام په مغایره حالت کې، ام د جمع په حالت کې راتلی شي او اوږده یا اخلي. همدارنګه توري او ضمیرونه، مثلا کې یو سربل دی، پرې دا هم یو مقید مورفیم دی، ترې دا هم د دغه کې موږ راوستی شو، په مقیدو مورفیمونو کې راوستی شو. چې دا هم په مقیدو مورفیمونو کې موږ راوستی شو چې خپله ځانګړې معنا نه لري. یا چیرې د ځای په معنا دی، د کلمې په منځ کې مثلا مینه، لکه مخکې چې موږ هلته ذکر وکړو، که چیرته دغه په اوږده یا شي مینه د ودانۍ په معنا، او که چیرته په دغه شي په څرګنده یا شي نو مینه ترې جوړیږي. مینه اسان کار نه دی، ځان ته یو ژوندون غواړي، لوبې دي د اور سره ټینګ اسمو تړون غواړي. نو دا زمونږ د اوږدي یا مثالونه دي چې دلته مو ذکر کړل. هیله ده چې د لیکلو په وخت کې دغه یې ته پام وشي. ډېر وخت دغه یې نه کاریږي، کله چې ونه کاریږي نو بیا تاسو د مینې او د مینې فرق نشئ کولی. مینه بیله معنا لري، مینه او مینه بیل معنا لري. نو دې یا ته موږ باید ډېر پام وکړو، ځکه چې د استعمال موارد خاص دي او موږ باید پکې دغه وکړو، د وینا پر مهال دا موږ په پام کې ونیسو، او د لیک پر مهال البته. او بله نرمه یا ده. نرمه یا چې وړاندې هم ورباندې بحث وشو، تر ډیره پکې وضاحت ورکړ شو. نرمه یا هغه یا ده چې پرته له ټکو لیکل کیږي، یعنې دغه ټکي پکې نشته دی. زیاتره مفرد نومونه لکه چې مخکې موږ ذکر وکړو چې په دې یا باندې پای ته رسېدلي وي، جمع په دغه جوړیږي. لکه مخکې مثالونو کې منګی، سړی، پسرلی، اوړی، منی او داسې نور. کله چې بیا موږ دا د جمع حالت ته اړو نو بیا هم دې ته دا څرګنده یا دوه ټکي ورته ورکوو. دا دواړه یاګانې سره ډېرې لازم و ملزوم دي. جوړجاړی، تاوتریخوالی، سری، پای، ځای، فقط په تون کې بیا فرق لري. مثلا سړی او ځای تون کې فرق دی، مګر د یا په شکل کې دغه نشته، فرق نشته دی. همدارنګه نرینه مفرد صفتونه چې وړاندې هم ذکر شول، لکه ښاغلی، پیاوړی، غښتلی، نوموتی، بریالی، توریالی، ستړی، دغه ټول اسمونه چې دي، صفتونه چې دي، بیرته په څرګنده یا باندې جمع کیږي. مثلا پیاوړی، جمع پیاوړي. ډېره تشریح پکې نه ورکړه، وړاندې نه په دې کې موږ مثالونه ورکړي دي. همدارنګه ځینې ضمیرونه لکه دی د ضمیر دی. ضمیر کم دغه دی په ژبه کې. ضمیر هغه کلمه ده چې د اسم په ځای باندې ذکر کیږي. مثلا موږ وایو چې احمد راغی، بیا وایو چې هغه راغی. بیا ضمیرونه په څو ډوله دي، خو عمده چې دي هغه د مفصل او منفصل دي. وبخښئ، متصل او منفصل دي. متصل پیوسته موږ ورته وایو، متصل ته پیوست وایو، او منفصل ته جلا وایو. هغه چې له کلمې سره جوخت راځي، چې جدا راځي، هغه متصل دی، او هغه چې جدا راځي هغه منفصل دی. دی د کلمې نه جدا راځي. دوی
د کلمې نه جدا راځي، هغوی د کلمې نه جدا راځي، نو دا هغه دغه ضمیرونه دي، جدا ضمیرونه دي. هغه چې یو ځای راځي لکه هغه راځي، که دا د هغه لفظ ذکر نه کړو او راځي شي، یعنې فلان په راځي کې هم دغه وروستی نسبتي یا چې ده دا هغه ضمیر ته منصوبه ده. لکه موږ ویو احمد راځي، که احمد ونه ویو او ویو راځي، نو خو دا معنا لري چې دلته یو غایب څوک دی چې موږ یې د دې یې په ذریعه باندې منصوبول ته. یا یو چا ته ویو ته راځه، دا ته هم ضمیر دی، مخاطب ضمیر دی، خو که ته لفظ ونه کارو ورته ویو چې راځه، ځکه دا د را دغه چې دی لفظ چې دی دا دغه ښیي، استقامت ښیي، یعنې ته یو چا ته مخاطبي، راځه یعنې د تګ د راتګ دغه دی دلته هغه ضمیر پټ دی دلته، مضمر دی، دا پټ دی. نو موږ وایو چې ضمیرونه هم هغه ضمیرونه چې هغه دغه دي منفصل ضمیرونه دي، هغه منفصل ضمیرونه چې دي هغه هم لکه دی، دوی، هغوی دا په نرمه یا باندې پای ته رسیږي. بله یا زمونږه هغه لکۍ لرونکې یا ده. لکۍ لرونکې یا کومه یا ده؟ دا هغه یا ده چې یا یې ده چې زیاتره په هغو اسمونو کې پای ته رسیږي چې هغه ښځینه وي، ښځینه اسمونو کې، لکه هګۍ، کیږدۍ، ملالۍ او ګڼ نور داسې اسمونه. سپوږمۍ، نجلۍ، تورپیکۍ، خپلواکۍ، ازادۍ، خوشحالۍ، شتمنۍ، زورواکۍ او واکمنۍ. دلته یو شی بل هم دی چې ځینې اسمونه تاسو دلته اوس ګورئ چې هغه اسمونه چې مطلق حالت په څرګنده یا راغلی، مغایره حالت په دې یا باندې راځي. البته دا په ټولو کې نه ده، په یو شمېر نومونو کې او په یو شمېر البته په صفتونو کې. مثلا سپوږمۍ، سپوږمۍ راغله، سپوږمۍ وویل، سپوږمۍ ځي، سپوږمۍ راځي، سپوږمۍ وایي. په دې یا باندې پای ته رسېدلی، خو ټول حالتونه چې دي همداسې مطلق حالتونه دي، یعنې تغییر نه کوي، هماغه یو حالت دی. بل تورپیکۍ، نجلۍ، نجلۍ راغله، نجلۍ وویل، نجلۍ وایي، تورپیکۍ راغلې ده، تورپیکۍ وایي، تورپیکۍ ځي، تورپیکۍ راځي. مګر ازادۍ ته اوس تاسو راشئ. موږ وایو چې ازادي تر پاچاهیه لا تیری که، چې د بل تر حکم لاندې شي، زندان شي. ازادي په مفرد حالت کې ازادۍ، ازادي لمانځو، ازادۍ یې ولمانځلې، جمع حالت هم راځي او همدارنګه مغایره حالت هم راځي. په ازادۍ کې پرمختګ ډیر کیږي. خپلواکي یو ښه نوم دی. د خپلواکۍ ترلاسه کول د هر ملت حق دی. ګورئ دلته په مفرد او مغایره حالت کې راغله. ځینې توري مغایره حالت او دغه حالت مطلق حالت یو دی، لکه سپوږمۍ، نجلۍ، تورپیکۍ. مګر ازادۍ، خپلواکۍ او خوشحالۍ، همدارنګه شتمنۍ، زورواکۍ او واکمنۍ، دا مغایره او دغه حالتونه لري، مطلق حالتونه لري. نو دلته دغه چې استعمال شوې ده، شاته د پنډکۍ د لکۍ چې کارول شوې ده، دا
هم د جمع دپاره راغلی دی دا یا کارول شوې ده او هم د مغایره حالت دپاره. په مطلق حالت کې خو شتمني ده که نه، موږ وایو چې روغتیا شتمني ده. شتمنۍ اوس ډېرې شوي دي، مغایرت حالت جمع حالت. د شتمنۍ لرل ګټه لري، مغایره حالت. نو په ژبه کې دا حالتونه زموږ دپاره ډېر ضروري دي او موږ باید په دې حالتونو باندې د ژبې پوه شو. ښه، همدارنګه بله دغه چې ده زموږ یا وروستی یا چې ده هغه زموږ حمزه لرونکي یا ده. حمزه لرونکي یا چې ډېر خلک یې په دې توپیر باندې هم نه پوهېږي. دلته باید یو کلي قاعدې نه من کار واخلو. زیار صاحب دغې نرمې ته نرمې یا ته دې ته نومواله وایي یا اسمیه، او حمزه لرونکي ته کړواله وایي یا فعلیه. یعنې هغه اسمونه زیاتره اسمونه په دې یا پای ته رسیږي، اسمي یا باندې، خو حمزه لرونکي یا باندې فعلونه سره ته رسیږي. مثلا تاسو یو چا ته وایئ چې ورسېدی، یعنې د رسېدو فعل دغه شو، ورسېدی. یا د خطاب په حالت کې یو چا ته وایئ چې راځئ، یا ورته وایئ چې ځئ. یا مثلا مه راځئ د خطاب په حالت کې، مه لیکئ، مه وایئ، مه لیکئ. که دې ته موږ دغه ورکو بیا دغه لري، فرق لري. مثلا وکړئ دغه دی، خطاب دی، خو که دا موږ په دا کړی په دغه باندې ولیکو، په لکۍ والا یا باندې، نو دا د کړی په معنا راځي. نو د کړی او د کړی ترمنځ فرق په همدغه یا باندې موږ کولی شو. نو لہذا دا یو تخنیکي بحث دی د یاګانو او موږ نن ورباندې بحث وکړو. هیله ده چې دغه درس را سره تاسو تعقیب کوئ او موږ به په راتلونکو درسونو کې هم د لیکوالۍ په نورو اړخونو باندې بحث کوو. هغه درسونه هم را سره واخلئ، را سره تعقیب یې کوئ. زموږ د نن ورځې درس همدومره و. ستاسو له توجه نه ډېره ډېره مننه. هیله د نور درسونه هم را سره تعقیب کوئ.